په هرات ولایت کې یو ځوان په خپل وړتیا او شخصي امکاناتو دغه موټر جوړ کړی دی چې د ګڼو خلکو پام یې ځان ته اړولی. روح الله عزیزي وایي له کوچنیوالي له تخنیکي برخې سره علاقه درلوده چې بالاخره وتوانېدو دغه موټر جوړ کړي. دغه په وینا د یاد موټر په جوړولو کې 5,500,000 افغانۍ لګښت راغلی دی او د 4 میاشتو په موده کې د موټر جوړولو ټول کارونه بشپړ کړي دي. روح الله وایي که مالي مرسته ورسره وشي کولی شي له دې هم لوړ فعالیتونه ترسره کړي او په تخنیکي برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړي. این موتر به مدت 4 ماه میشه که روی از زحمت کشیدیم و بساختیم. دیگه به مبلغ تقریبا 5,30,000 افغانی بساختیم و این شوق از از خورتکی داشتم که همچین موتر بسازم. د روح الله پلار چې په هرات ښار کې ټکسیواني کوي وایي له ستونزو سره یې خپل زوی ته د موټر جوړولو لپاره لګښتونه پوره کړل. هغه وایي د زوی په وړتیا باندې باور درلوده چې کولی شي یاد موټر جوړ کړي او خپل کورنۍ ته په دغه برخه کې ویاړ وبخي. پسر مخود از خورتکی صنف 7 بود، علاقه داشت به این رباتا. یک دو تا کشتی ساخته، یک دو تا موترکای خورد ساخت. بعد مدت 1 سال 2 سال میشه رد مرداره که بابا با ما پول بدیم و یک موتر کلان میسازم. دیگه اقتصاد کم ضعیفتر بود. بعد تا 1 سال 2 سال کم پول سرهم کردم. تقریبا 4 ماه 5 ماه پیش به این پول دادم، کم کم این کار خود شروع کرد. د هرات سیمه ییز مسؤلین بیا دغه ډول ځوانانو ته چې وړتیاوې لري او نوښتونه کولی شي زمینه سازي به ورته وکړي ترڅو په راتلونکي کې ورته نورې لاسته راوړنې وکړي. د مسؤلینو په خبره په تخنیکي برخه کې د ځوانانو دغه ډول لاسته راوړنې په دې وروستیو کې هیله بښونکي دي او تمه شته چې یو وخت به موږ په یادو برخو کې د نورو هیوادونو له اړتیاوو خلاص شو. در صدد هستیم که راهکارهای مناسب و مؤثر را برای بهترسازی وضعیت برای جوانان و در جهت ارتقای ظرفیت جوانان، در جهت رشد و شکوفایی مهارت جوانان ما روی دست بگیریم. دا په داسې حال کې ده چې روح الله عزیزي له دې وړاندې هم یوه کشتۍ موټر او کوچنۍ تیاره جوړه کړې وه. د کورنۍ د غړو په خبره یې هغه په کوچنیوالي کې داسې ډېر نوښتونه کړي وو خو هغه دومره نه وو چې د خلکو پام دې ورته واړوي. خو له دې وروسته تمه لري چې هره نوې لاسته راوړنه به یې په لویه کچه وي چې کورنۍ او هیواد لپاره به یې د ویاړ خبره وي.